سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم سید الله ساجد میدان وردګ ولایت اوسیدونکی یم او دلته د شیخ زاید پوهنتون د انجینرۍ پوهنځی برحال محصل یم. نن ورځ چې د کلمات علمی او تحقیقاتي ادارې سمینار و، موږ راغلي وو او دلته علمای کرام، شیوخ او همدارنګه نور علمی کادرونه حاضر وو او په دې کې په مهم بحثونه باندې مهم بحثونه وشول او مهم موضوعات وړاندې شول. دا غونډه چې وه، دا سمینار یو ډیر مؤثر سمینار و چې ګډونوال ته پکې په بېلابېلو موضوعاتو باندې خبرې وشوې او بحثونه وشول او په راتلونکي کې هم د کلمات علمي او تحقیقاتي ادارې څخه زموږ غوښتنه همدغه ده چې نور په راتلونکي کې همداسې مؤثر سمینارونه او غونډې د افغانستان د افغانستان د غیور ملت لپاره دایر کړي او په راتلونکي کې همداسې ځوانانو ته ښه مؤثر ذهنیت ورکړل شي تر څو د افغانستان لپاره کار وکړي، د پرمختللي افغانستان لپاره کار وکړي. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا